له افغانستان څخه د امریکایانو د وتلو لومړنۍ کلیزه د اسلامي امارت لخوا د بګرام په هوایي اډه کې ونمانځل شوه. په دغو مراسمو کې ګڼو پوځي کسانو برخه اخیستې وه چې خپل ځواک او امکانات یې نندارې ته وړاندې کړ. لوګر کې د ځانګړو ځواکونو له مرکز څخه 800 سرتیري فارغ شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه ځانګړي ځواکونه په پرمختللو وسلو او وسایطو سمبال دي چې په هر ډول شرایطو کې د دندې وړتیا لري. د پخواني شوروي اتحاد وروستی رهبر میخایل ګورباچوف ومړ. میخایل ګورباچوف په 20مه پیړۍ کې تر ټولو بانفوذه رهبر و چې غوښتل یې د خپل هیواد اقتصاد ورغوي او د دغه هیواد ځواکونه له یرغلونو راوګرځوي.